تشریف فرما د مختلف جماعتو ذمہداران او پنډال کې ناست ډېر مخور سپین علماء کرام ځوانان زوړي او کشران زه وینا نه غواړم تاسو ته معلومه ده نن 25مه ورځ ده چې موږ د خپل ریاست په خلاف باندې یو درنه کښېنولې ده او تاسو ریاست ته دا ورښکاره کړل چې دا هغه قوم دی چې ته په دنیا کې د دې قوم تعریف په دهشتګرد کې ته په دنیا کې د دې قوم تعریف په یو بدماش باندې کوې لیکن دا هغه قوم دی چې دا یې تا ته در ثابته کړل چې تر څو پورې چې موږ چې چا دهشتګردۍ ته اړ کړي نه یو موږ چې چا انتها پسندۍ ته اړ کړي نه یو موږ چې چا تنګ کړي نه یو تر هغه وخته پورې دا غیرتي قوم پر امن ناست دی او 25 ورځې کېږي د امن مظاهره یې وکړه قدرمنو موږ ریاست ته دا وایو چې موږ دهشتګرد نه یو موږ انتها پسند نه یو موږ پر امن روزګار کوو موږ دلته رشتې سته موږ په باډر کې غم او ښادۍ سته پر موږ باندې دا فیصله نافظول دا یو جابرانه فیصله ده دا یو د ظلم فیصله ده لهذا د چمن خلکو لکه څنګه چې تا یو فیصله وکړه اعلان دې وکړي د چمن خلکو د دې طرف څخه د دې مسلې د مستردېدو اعلان وکړي موږ دا اواز ورکوو موږ دا اواز پورته کړی دی چې موږ پر دې لاره باندې پاسپورټ په هېڅ صورت باندې نه منو دا زموږ د وس کار هم نه دی حکومت ته وایو دا ستا د وس کار هم نه دی ستا پلار به دا پاسپورټ نه کینه کړو موږ پر امن ناست یو د امن معنا دا نه ده چې ته به په زور پر ما باندې فیصلې لاګو کوې ته به په زور پر ما باندې پاسپورټ نافظوې دغه قوم دغه غیرتي قوم که بیا بله لار اختیار کړه بیا به هغه لار ستا پلار په زور باندې موږ د تشدد خبر لره ضرور هغه وخت تللی شو چې زموږ په کورو کې اوړه ختم شي زموږ په کورو کې د خوراک سامان ختم شي یو سړی په لوږه باندې وشي بیا وایي سړي ته واته دوا ویلا او د ژړا حق هم لرې نه لرې موږ هم دوا ویلا حق لرو هم د ژړا حق لرو او هم د احتجاج حق لرو انشاءالله العزیز داسې ورځ به ته ووینې چې دا د چمن ولس به پر دغه لار باندې پر شناختي کارډ او تذکره باندې تګ و راتګ کوي او د دوی دا فیصله به د دوی ارمان پاتېږي انشاءالله موږ دا عزم کړی دی چې تر څو پورې دې کمیټۍ فیصله نه وي کړې دا ولس دې کمیټۍ ته سترګې دي دا پر امن ناست دی کمیټۍ والا ته هم دا وایو چې دا غیرتي ولس نور مه ازمایه د دې د صبر پیلې هم ډکې شوې موږ د شلو تاریخو والا دا اعلان کړی دی چې بیا به ستا ټرانسپورټ هم بندي بیا به ستا لارې هم بندې وي انشاءالله بیا به دا د کلي مخ هم بند بندوو به په استقامت باندې به راځو یوه خبره اخیر کوم ستاسو ته سلام کوم علماء کرام به دلته ناست دي مقررین خو دلته زما رنګه یو معجون مرکب ناست دي چې وویل هغه یې څه وویل ستاسو عظمت ته سلام کوم چې هر مقرر دله راولاړ شو زما رنګه هره کم وینا یې وکړه تاسو هغه ته شاباش وایاست اصل د شاباش اصل د غیرت لایق تاسو یاست که تاسو نه واست بیا موږ هېڅ نه یو موږ ستاسو په زړه باندې موږ ستاسو په اعتبار باندې دمکۍ هم وایو موږ ستاسو په اعتبار
اعتبار باندې دا جنګ کوو هم او انشاءالله ستاسو په اعتبار باندې به دا جنګ ګټو به بس نور وخت نه غواړم په آخر کې دا یوه ناره کوم ماتې ته بله ورځ یو ګپه وکړه ما موږ اوس د خوبه سم دا نارې ووایو چې پر باډر باندې پاسپورټ په زور لږ ووایه زه په مسجد کې ولاړ وم یو کوچني در لاس کش کړم ما ته وایي پرې صاحب ما چې ورته وکتل دا زما په اندازه وویل ول پر باډر باندې پاسپورټ نو هغه خبره ده اوس موږ د ورځې هم ګاډي د شپې هم ګاډي چې پر باډر باندې پاسپورټ نه منو انشاءالله والسلام